خپرونه کې زما شاه محمود درناوی ومنئ. د نن په خپرونه کې له ما سره میلمانه دي نورالله اتل صاحب او ډاکټر صاحب محترم شیر میوند. نن چې موږ له کوم سکالو سره راغلي یو هغه په آزاد وطن په افغانستان کې سوله او ثبات او په تېرو 2-3 ورځو کې خونړی پېښ. ډاکټر صاحب له نن څخه 15 کاله له مخه چې کله پخواني ولسمشر حامد کرزي خپل اقتدار پرېښودلی، په دې وخت کې چې تر ټولو مهمه کومه خبره روانه وه هغه دا وه چې په افغانستان د سولې لپاره د امریکا او د ناټو په افغانستان کې دننه موجودګي ډېره سخته ضروري ده. پر دې کیسه باندې چې امریکا به دلته پاتې کېږي که نه پاتې کېږي د حامد کرزي او د متحده ایالاتو ترمنځ د الفاظو تر حده پورې شخړه هم په دې منځ کې روانه وه. حامد کرزي له دوی سره د ستراتیژیک تړون نه لاسلیک کولی، خو لیکن کله چې ډاکټر صاحب محترم اشرف غني راغی ده په 2مه ورځ باندې دا ستراتیژیک تړون ساین کړ او په دې هیله باندې نه یوازې ولسمشر بلکې د افغانستان ولس هم په دې هیله باندې دا ستراتیژیک تړون له امریکا متحده ایالاتو سره په تېره لاسلیک کړه چې په افغانستان کې به سوله او ثبات راشي. آیا موږ هغه مقاصد ترلاسه کړي دي که نه؟ ډېره مننه. واقعا نن 15 کاله پخوا ولسمشر غني واک ته رسېدو سره د امریکا سره په افغانستان کې د سولې ثبات په مناسبت دا تړون امضا کوي. اوس 15 کاله وروسته دا تړون د افغانانو نه د حکومت نه د ولس نه بیخي هېر شوی او کیدای شي د ارګ په کومه المارۍ کې دا خاورو خراب کړی وي. دې تړون کې یو شمېر ژمنې وي چې امریکا موږ سره کړې وي او یو شمېر ژمنې وي چې افغانستان بیرته د امریکا سره درلودلې. امریکا چې کومې ژمنې موږ سره په دې تړون کې کړې وي هغه ژمنې په 3 اساسي ساحو کې وي. لومړی په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت، دغه ترڅنګ په افغانستان کې د افغان دفاعي ځواکونو دغوی د پیاوړتیاو او ظرفیت پورته کول او دغه ماډرنایزیشن یا معاصر کېدل. یو حد دوی یو کلمه کارولې ده د افغانستان باید تر دې حده راورسېږي چې دوی ورته نون نیټو میجر الای ورته ویل چې لکه د ترکیې یا دغه ته نږدې یو حیثیت افغانستان خپل یعنې د ناټو برخه نه وي خو لیکن ډېر نږدې د دوی ملګری وي او دفاعي وړتیاوې باید دې کچې ته ورسېږي. او دریم ژمنه د امریکا دا وه چې که چیرې افغانستان د یو بهرني ګواښ سره مخامخ کیږي نو په هغه صورت کې به امریکا د افغانستان نه ملاتړ کوي، افغانستان ساتنه به کوي. اوس دې ته کتل پکار دی چې په تېرو 15 کلونو کې امریکا خپلو دریو ژمنو سره څومره صداقت ښودلی دی، ځکه افغان حکومت او افغان مشرانو سیاسیونو او ولس دا بیخي د تړون هېر کړی دی. اوس که چیرې موږ د تړون کې به د امریکا لومړۍ ژمنې نه په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته وګورو نو آیا په تېرو 15 کلونو کې په افغانستان کې جګړه پراخه شوې ده او که جګړه نوره محدوده شوې له منځه تللې نو دا خو ټولو ته واضح ښکاره ده چې جګړه نور هم پراخه شوې ده. په افغانستان کې وژنې نور هم زیاتې شوې دي. ولسمشر په خپله اعتراف وکړي چې یوازې په تېرو 15 کلونو کې 45,000 افغان عسکر مړه دي، نور عام ولسو وګړو دغوی د مړینې کچه به دې نه څو چنده زیاتوي. نو دا خو ښکاره خبره ده چې امریکا په افغانستان کې په تېرو 15 کلونو کې د خپلو ژمنو پر خلاف د جګړې دوام او د جګړې پراختیا لپاره کار کړی دی. د دې مطلق سرغړونه شوې ده. دومره برخه آیا امریکا واقعا د افغان دفاعي ځواکونو دغوی چې کوم ظرفیت ده او پیاوړتیا ده دا دوی ځواکونو دوی مجهز کړي دي؟ موږ ولیدل چې امریکا د افغان ملي اردو د سیمې یو معاصره غښتلي اردو چې دوی د تېرې پیړۍ په اواخرو کې د خپلو اشرارو په لاس له منځه یوړه او کباړ یې کړه، په پنجاب یې خرڅه کړه. په تېرو 18 کلونو کې امریکا موږ ته یو معاصر اردو نه ده جوړه کړې. 18 کاله وروسته زموږ عسکر اوس هم په ډاټسن کې جنګېږي. ولې افغان اردو چې دی ټانکونه نه لري؟ موږ ولې هوایي ځواک نه لرو؟ موږ ولې جټ الوتکې نه لرو؟ موږ ولې توغندي او کروز نه لرو؟ موږ ولې ثقیله او درنې وسلې نه لرو؟ امریکا دا موږ ته ولې نه دی راکړي؟ دا خو دوی ژمنه کړې وه. اوس ظاهره خبره ده چې په افغانستان کې د افغان اردو ظرفیت ځکه پورته کول نه غواړي چې بیا دوی به داعش له منځه وړي، دوی به طالب له منځه وړي، دوی به پنجاب دې ته نه پرېږدي چې دلته لاس وهنه وکړي. نو دوی افغان اردو په داسې یو حالت کې ساتل غواړي چې هغه نه اردو وي، نه له منځه ځي او نه یو په افغانستان کې امنیت په بشپړ توګه تامینولی شي. دریمه برخه دا چې د امریکا ژمنه دا وه چې د بهرني ګواښ په شکل کې به امریکا د افغانستان نه ملاتړ کوي
او هغه ګواښ به له منځه وړي. موږ په تیرو 5 کلونو کې د دې شاهدان یو چې پنجاب او پاکستان څو وارې د افغانستان په ختیځو برخو په کونړ او په نورستان او په ننګرهار باندې دوی توغندۍ ورولې دي. امریکا په دې ټولو مواردو کې خاموشه وه. امریکا هیڅ عکس العمل ونه ښودی، بلکې پر افغان خاورې د پنجاب او د پاکستان د تیري په ځواب کې امریکا پنجاب ته 33 میلیارډ ډالر د انعام په توګه ورکړي. دا واخه چې افغان نور مو وه. اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې 15 کاله وروسته افغانستان ولس حکومت په دې ولې خاموشه دی؟ دا پوښتنه ولې د امریکا سره نه مطرح کېږي چې تا خو د خپلو ژمنو پر ضد چلن کړی؟ د افغانستان چې کومې ژمنې وې چې امریکا ته 9 نظامي اډې ورکړي، د خپل د فضا او د مځکې حریم واک امریکا ته ورکړي، هغه پوره کړي. خو امریکا په خپلو ټولو ژمنو کې ناکامه پاتې او د خپلو ټولو ژمنو پر دې عمل کوي. ان په دې تړون کې د دې ذکر دی چې د سار یو کمیسون وي چې هغه به دا ساري چې دواړه خواوې آیا په دې تړون عمل کوي که نه کوي. دا کمیسون څه شو؟ دوی ولې غلي ناست دي؟ هېڅوک دا خبره ولې نه مطرح کوي چې د امریکا چلن په تیرو 5 کلونو کې د خپلو ټولو ژمنو پر ضد او د افغان د ګټو پر ضد پرمخ تللی دی؟ نو زه فکر کوم دا یو ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه په همدې پوښتنه کې د افغانستان د روان بحران، د روان بد حالت، د وژنو، چاودنو، د انتحار ځواب هلته پروت دی. په دې هکله افغان حکومت، افغان مشرانو، افغان سیاسون دوی مطلقه چوپتیا غوره کړې دی. هېڅوک د تړون نوم نه اخلي که نه. نو زه فکر کوم اساسي ستونزه دغه ده چې امریکا په تیرو 5 کلونو کې د خپلو ژمنو پر ضد دلته چلن کړی دی او دغه کومې ژمنې چې امریکا کړي دي امریکا د ژمنو د صادق نه ده. ځکه امریکا په سیمه کې جګړه له منځه وړل، افغان اردو او افغان دفاعي ځواک د هغوی ظرفیت پورته کول او بهرني ګواښ ته چې اکثر د پنجاب او د نورو هم ګاونډیو په شکل کې ده، هغوی ته د ځواب ویلو سره د امریکا ګټې په سیمه کې نه خوندي کېږي. نو امریکا مجبوره ده چې موږ سره یو ډول ټګي برګي چل او درواغ موږ سره کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترمه. تاسو څه فکر کوئ ډاکټر صاحب په دې باندې خورا ښه رڼا واچوله؟ آیا تاسو د ډاکټر صاحب د خبرې سره اتفاق لرئ او تاسو د افغان دولت په لاس کې هغه کوم سره ویناست چې دا که افغان دولت دا کار وکړي نو شاید دا زموږ په وطن کې کومې وینې بهیږي د مخنیوي وشي؟ مهرباني ډاکټر صاحب ډېره زبردست رڼا پرې واچوله. په دې باندې زه دومره وایم چې دویم افغان انګلیس جنګ شو، دا افغانانو ګټلی وو. نو بیا امیر عبدالرحمن چې له ده سره 1.5 لک افغانان یو ځای سوي ول، هغه افغان ملت ته دوکه ورکړله. د افغان ملت ګټلی جنګ شو هغه یې وبایلو او فرنګي ته لاره ورکړله، نیم وطن یې ورکو. نیم وطن ورکو بیا دا پات افغانستان چې و په دې کې دا ومنله چې دا به بفر سټیټ وي د رشین امپایر ترمنځ او د برټش امپایر ترمنځ، او دننه د افغانستان خارجه پالیسي چې ده دا به د فرنګي په لاس کې وي، دا به له راولپنډۍ چلیږي. زه داسې اندېښنه لرم دا وخت بیا چې په افغانستان کې دا وخت کوم حکومت ته دا که د جانکیري په لاس راغلی ده، که د تیرو 18 کالو د امریکایانو د زور د تیري په هغه کې راغلی ده، دا حکومت د دې جوګنه ده. زه داسې انګېرم چې هغه د امیر عبدالرحمن پیښه چې ده هغه له افغانستان سره دوباره تکراریږي. دا خو ډاکټر صاحب ډېر زبردست رڼا په دې واچوله، هغه اقتصادي او نظامي او دغه د توغندیو د جنګي الوتکو دا خبرې وکولې. دا به یوې خواته کو. دا اوس چې کوم په قطر کې کومه کیسه روانه ده، دا زموږ جهادي رهبران چې ټوله د یوې NGO د هغې په کوربتو باندې دوی ټوله ورغلل هلته، بیا چې کومې خبرې وسولې. دا وخت چې کومه خطرناکه لوبه روانه ده د پردې تر شا، ما ته داسې ښکارېږي چې هغه د امیر عبدالرحمن غوندې یو ور داسې بیا ونیسي چې د افغانستان خارجه پالیسي، د افغانستان واک او اختیار چې ده داسې لکه هغه په انګریزي کې چې دوی بیک یارډ ورته وایي، دا خطرات ده چې دوی بیا یو راولپنډۍ ته د فرنګي او د امریکایي او د پنجابي طالبانو په نامه چې کوم هغه د دې ټولو په ګډه باندې دا دوی چې پړاوونه پلانی پړاو د پلانکای پړاو د هغه پړاو د دې ټولو په نتیجه کې
ما ته داسې ښکارېږي ځکه چې په افغانستان کې هیڅ داسې قوت نشته، نه د دې څوک شته چې هغه د سټراټیجیک سټډیز چې کوم تړون شوی دی د دې پوښتنه وکوي. دا چا لوستلی هم نه ده تر اوسه پورې چې په سټراټیجیک سټډیز کې کوم تړون کې دا چې شی لیکل شوي وو، دغه سند اوس چیرې ده، په دې باندې کوم کانفرانس شوی دی، په دې کوم سیمینار شوی دی، په دې باندې کوم ورکشاپ شوی دی، چا کومه جرګه پرې کړې ده، یو بحث ماس پرې شوی دی، دا خو هېڅ هم نشته. خو بس سټراټیجیک تړون د وسو او د خلکو هیر سو. اوس که موږ داسې فکر وکړو چې په افغانستان کې روانه جګړه، د جګړې دوام که هغه د ځانمرګي په شکل کې وي، که هغه د شپې د عملیاتو په شکل کې وي، که هغه د ړندو بمباریو په شکل کې وي، که هغه د پاکستان د ملیشو لخوا د پاکستان لخوا چې کوم په کونړ او په نورو ځایو باندې بمبارونه کوي، دا ټوله دا باقاعده د امریکایي سټراټیژي برخه ده. یعنی دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته د سټراټیژي په توګه باندې ګوري. اوس دلته راځو د جګړې دوام ته څه شی ضرورت ده؟ دوه درې شیان ډېر زیات ضروري دي. یو دا ده چې ته به پر افغانستان باندې تجارتي لارې ټوله بندوي. ډاکټر صاحب په تېرو دوه اونیو کې بلکې په تېره یوه اونۍ کې د سیمې په کچه باندې یو دوې پیښې وشوې، بلکې زه به دا ووایم چې زموږ مطلب خپلې خاورې له خوا څخه یوه دا وشوه چې د مجاهدین په درجنو مجاهدین، هغه مجاهدین چې په اتیایمه لسیزه کې د امریکې او د پاکستان په ملګرتیا باندې د شوروي اتحاد په ضد باندې افغانستان لاندې کړی و، د درجنو په حساب باندې دوی راغه په راولپنډۍ کې لکه تاسو اشاره وکوله انجو مېلمانه سو. بیا له دې وروستو څو ورځې وروستو چې کوم دی افغان ولسمشر ډاکټر صاحب محترم اشرف غني هم راغی او د اشرف غني که تاسو لیدلی وي یو ډېر بهترین حالت وینا هم وکول، لیکچر. دا لیکچر شخصا خو زه دا ویم چې دا لیکچر چې ده ورکړ د ده له دې لیکچره څخه دی یو ښه سیاستمداره نه بلکې یو ښه اکاډمیسیون چې کوم دی ښکاره سو، یو ښه اکاډمیشن په توګه باندې ښکاره سو، یو ښه پوه عالمه سړي. خو زه نه پوهېږم چې د دې څخه موږ د سیاست مطلب یو کم هغه وانګېرو چې یو شی پایلې به راوړي که نه. تاسو دې ته ډاکټر صاحب محترم اشرف غني و دې دورې ته تاسو په کوم نظر باندې وګورئ؟ ولسمشر په اسلام آباد کې چې کومه وینا وکوله، دا وینا د تیوري او د مفکورې له نظره یو ښه وینا وه. د ده ټوله وینا او د ټینګار په دې و چې په سیمه کې اقتصادي پیوستون یا کنیکټیویټي چې په انګریزي کې ورته وایي، په دې باندې ټینګار درلود او په ځانګړې توګه د ولي که چیرې منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا د یو بل سره وصل سي د افغانستان لارې، نو دې سره جګړه او ترهګري هم له منځه تللی شي، په سیمه کې ثبات راتللی شي او اقتصاد پیاوړی کیدی شي. خو زه غواړم چې په سیمه کې په افغانستان کې د اقتصادي پیوستون دغه اړخ چې ولسمشر ورته اشاره کړې ده، دې ته لږ موږ باید ځیر شو او په دې سر خلاص کړو چې په سیمه کې او په افغانستان کې د اقتصادي پیوستون مخه چا نیولې او د چا ګټې دې سره نښتې دي دغه نیولو د پروسې سره. اوس لومړی دې ته وګورئ چې ولسمشر په افغانستان کې دننه په تیرو 5 کلونو کې د اقتصادي پیوستون په ډګر کې څه لاسته راوړنې درلودې. که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، د افغانستان ټول ولایتونه او 4 خواوې د یو لوی حلقوي سړک له لارې وصل کیږي چې دا له بلخ نه پیل کیږي او راځي ختیځ سیمو ته، قندهار او هرات او بیرته بادغیس او شمال ته ځي. په دې لوی حلقوي سړک چې د افغانستان د ملا تیر یا یو لوی رګ دی، په دې باندې هم د ناټو هغه 9 نظامي اډې چې موږ ناټو ته ورکړي دي، هغه په دې لوی لاره باندې واقع دي، له بلخ شروع کیږي تر هراته پورې. نو که چیرې په تیرو 5 کلونو کې موږ ګورو د افغانستان د ولایتونو او د مرکز ترمنځ او د 4 خواو ترمنځ د اقتصاد او پیوستون د لوی لار د یو شمیر دلایلو له کبله او د نامنۍ له کبله همیش پاتې وي، بنده پاتې وي او د افغانستان ولایتونه د مرکز سره وصل نه وي. بالکل. اوس موږ وګورو چې په دې وروستي وختونو کې د فراه هندوانې کابل ته نشي راتلی، په لاره کې خوسا شوې. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې که چیرې په تیرو 5 کلونو کې په افغانستان کې د اقتصادي پیوستون حالت دا دی چې ولایتونه د کابل سره نه وصل کیږي، د فراه هندوانه کابل ته نشي رسیدلی او د افغانستان ولایتونه د لوی حلقوي سړک له لارې وصل نه دي، نو بیا دا پیوستون به د سیمې په کچه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ څنګه جوړیږي؟ آیا دا پیوستون به د مریخ او د فضا د لارې کیږي؟ په مځکه خو ناشونی دی.
اوس دلته پوښتنه دا ده چې په افغانستان په کور دننه د اقتصادي پیوستون دا لارې چا نیولې دي؟ دا ډېر مهمه پوښتنه ده، ځکه چې د افغانستان په لوی حلقوي سرک باندې خو د ناټو 9 نظامي اډې دي، دوی سره ټول وسایل دي. دوی ناټو د دې پر ځای په تیرو 5 کلونو کې چې د افغانستان د لوی حلقوي سرک امنیت تامین کی او اقتصادي پیوستون د افغانستان په کچه ممکن کی، د دې برعکس ناټو د نامنۍ د لارې په افغانستان کې دننه د اقتصادي پیوستون مخه نیولې. نو دې خبرې ته ولسمشر نه غواړي چې اشاره وکړي چې دا یا د ذکر وکړي، دا خبره په ډاګه کړي. موږ وینو چې د دغه 9 نظامي اډو په شاوخوا کې په 100 کیلومترۍ کې په رڼا ورځ ورانکاري فعالیت لري. دا څنګه شونی دی؟ دا کار څنګه کیږي؟ موږ وینو ولسمشر ذکر وکړي په افغانستان کې چې د افغانستان د لاجوردو لارې د ترکمنستان او بیا ترکیه او اروپا سره نښلولې دی. دا خو د اعلان تر حده پورې ښه خبره ده، خو که چیرې موږ واقعیت ته وګورو لرې لارې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 0 ته نږدې ده. اوس د دې مخه چا نیولې؟ ځکه د افغانستان په هغه شمال غرب ساحه کې امنیت نشته دی، انفراستراکچر جوړ نه دی. دا امنیت د دې مخه چا نیولې؟ موږ په وروستیو کې د رسنیو لارې دا واورېدل او حقیقت هم دی چې امریکا او ناټو په بادغیس کې د طالبانو د زندان نه داعش را خلاص کړل. نو په دې سیمه کې داعش او بدامني چا راوړې ده؟ نو خبره بیرته ناټو ته ځي، خبره بیرته امریکا ته ځي. اوس ستونزه دا ده چې کله په افغانستان کې دننه د اقتصادي وصل او پیوستون لاره ناټو او امریکا نیولې ده، نو بیا منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا به له کومې لارې یو بل سره نښلي؟ ځکه هلته خو ناټو ناسته ده. او دا خبره چې منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا به څنګه یو بل سره وصل کیږي، په دې باید موږ دا سر خلاص کړو چې دا تیره 200 کلنه د افغان او انګریز جګړه یا افغان انګریز جنگونه او بیا دغه ترڅنګ سړه جګړه او بیا اوسنۍ جګړه چې 20مې پیړۍ نه پیل شوې ده او لامو تر اباسینه په دې سیمه کې کوم غوبل روان دی، دا ټول غوبل په دې روان دی چې په دې سیمه کې د اقتصادي پیوستون په ځانګړې توګه د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د دې مخه باید ونیول شي. دا لوبه ټوله په دې روان ده او دا پروسه نن 200 کاله پخوا انګریزانو پیل کړه او د دې تاریخي اړخ ډیر په زړه پورې دی چې دا وړاندیز لومړی افغان انګلیس جګړې سرلښکر الفنسټون ورکړی و. الفنسټون نن 200 کاله پخوا چې کله دی پیښور ته راغی، په پیښور کې د افغانستان ژمني پلازمینه کې د افغان حاکم شاه شجاع سره د ولیدی، نو د پیښور په شاوخوا سیمو کې دی ګوري چې دلته ډیر ښه اسان دي او د خپل کتاب د کابل پاچاهي یا ان اکاونټ اف د کینګډم اف کابل کې دی یادونه کړې ده. دی وایي چې ما وپوښت چې د اسان د کوم ځای نه راځي؟ وایي ما ته وویل چې دا اسان د اسان تر بنګال او شمال هند پورې ده. نو دا د ښیي چې د انګریز د راتګ مخکې سمرقند ته جغرافیه دی په یو اقتصادي وحدت کې یا سنګل مارکیټ یا په یو واحد بار کې دوی سره هزاره سوداګري کوله. نو دی په خاطر کې لیکي وایي که چیرې موږ د دې اسان پر ځای کمپنۍ یعنې ختیځ هند کمپنۍ اسان راوړه نو وایي دې تجارت ته به د پای ټکی کښېږدو. ډېره مننه ډاکټر صاحب، دغه موضوع ته بیا راځو. اتل صاحب ستا په خوا راځو. فلحال که چېرته ورته وګورو په افغانستان کې په تېره په دا یوه اونۍ کې څه کمې خونړۍ پېښې سوي دي، یعنې به حیثیت انسان پر دې باندې زه ډېر شرمنده یم، بلکې شاید چې څوک لږ هم انسانیت لري چې موږ کله د 3-4 کلو ماشومان دي، دا په وینو سره وینو او د دغو جنازې پرتې وي په نڅه باندې، یعنې د ترهګرۍ څه چا ډیزاین کړی ده یا چا څه دا لوبه روانه کړې ده، هغه تر دې کچې پورې څه کم دی راټیټ سوي دي چې دوی ماشومان هم نه پرېږدي. هغه نور زموږ په وطن کې خو هر ډول دوی ترهګري وکړله. په نورو تورو کې زه دا ویلی شم چې جنوساید ان سلو موشن، بلکل جنوساید ان سلو موشن په افغان خاوره کې روان دی. آیا تاسو د ډاکټر صاحب سره دا اتفاق لرئ چې دا نړیواله لوبه ده؟ لکه ډاکټر صاحب چې وایي چې د کنیکټیویټي مخه څه کمه ده نړیوالو قوتونو؟ بالکل دا نړیواله لوبه ده. که موږ وګورو په غربي کپیټالیزم کې خپله کنټرډیکشنز دي، ټکرونه دي. دا وخت د تیرو تقریبا 10-15 کاله دا مشهوره خبره وه چې نړۍ چې د یونیپولر ورلډ ده، وینې یو قطبي دنیا ده، جهان. دا ډیر زر له 2012 له 2014 را وروسته دا شی ډیر زر ختم شو. دوی چې پاکس امریکانا ورته ویل، دا وخت روسیه یو زبرځواک په توګه باندې په نړۍ کې دوی چیلنج کړي دي
چین په اقتصادي توګه په نظامی توګه باندې دوی چلنج کړي دي. نو که موږ وګورو په لاتین امریکا کې، په افریقا کې، په منځني ختیځ کې، بیا دلته د آسیان په هیوادونو کې، په دغه جنوب ختیځ آسیا چې ده دلته وګورو، نو هر چیرې چې ده امریکایان په دفاعي حالت کې دا وخت دوی هیوادونه له لاسه ورکوي، دوی ځمکې له لاسه ورکوي. په ایران کې وګوره، په ترکیه کې وګوره، په ونزویلا کې وګوره، دا وخت خلک هیوادونه لګیا دي له دوی سره ملګرتیا نه کوي. د ایران په مسله کې، خصوصا د ونزویلا په مسله کې، بیا چې کوم دوی د چین سره تجارتي ټکر اخیستی دی، دا وخت دوی تجارتي بندیزونه لګولي دي، یا د وسلې په پلور، مثلا د میزایل شکن غسی دي د روس S-300 او S-400 دی امریکایان ډیر ورخطا کړي دي. نو بیرته راځو دلته له تیرو 80 کالو دوی په برما کې جنگ ساتلی دی. د برما نور هیڅ ګناه نشته. د برما ګناه دا ده د هغه جغرافیایي پروت چې په کوم برما چې په کومه ځای کې پرته ده، چې هغه د هند او د چین، بیا د هند سمندر او د چین په منځ کې پروت، نو بس په برما کې د افغانستان او د دې موقعیت یو دی. موقعیت یو دی. یوازې د افغانستان نه، د بلوچو شامل په دې کې، کشمیر په دې کې شامل، نیم پاکستان په دې کې شامل، د پښتانه سیمه چې ده، او ټول افغانستان. زما اندېښنه دا ده چې دوی امریکایان په داسې یو دفاعي حالت کې دي چې دوی د برما ماډل چې ده، دا تا چې کوم پوښتنه وکوله چې په سلو موشن کې جنوساید روان ده، زموږ خلک خو ډېر ساده توب کوي. مخکې ما د پړاوونو ذکر وکړو، دوی داسې فکر کوي چې بس په قطر کې سبا نه بله ورځ فیصله کیږي او جګړه ختم کېده. زموږ خلک یو دا ساده توب کوي، د جګړې هر نوي پړاو ته موږ د سولې پړاو وایو. دا که د ډیګو کاردویز هغه راواخلې، بیا بننسیوان و، بیا لخدار ابراهیمي و، بیا دا اوس چې د کیسه روانه ده، هغه د موږ ماشومان و چې د جنوا مذاکرات شروع، لا د جنوا مذاکرات شروع دي، لا نه ختمیږي. 40 کاله د مذاکراتو ووتل، دا د جګړې نوی پړاو شروع کیږي. نو دوی دلته نوې برما، د 21مې پیړۍ برما چې ده، نو خدای خبر ده دا جګړه به په یوه نه یوه شکل کې 80 کاله نور وي، 100 کاله به نور وي، 80 کاله به نور وي. یا که امریکایانو ماتې وخوړله، په هغه دوی دویم حیثیت ته ولاړل، چین او روس او نور لاسبرې سول، بیا خو صحیح ده، کېدای شي زموږ هغه هم تغیر وخوري. خو جګړه دوی د اوږده وخت لپاره پلان کړې ده. د جګړې لپاره 3-4 شیان ډېر ضروري دي. ډېرې ناترسه چاودنې دا ډېرې ضروري دي چې دا به دوی خامخا کوي. په نقشه باندې خلک ویستل چې زموږ مشران دي، هدفي وژنې چې دي، سیاسي خلک، د پارلمان خلک، د مخدره موادو تجارت او کښت دا ډېر ضروري دی. د افغانستان کې د تجارت په تجارتي لارو باندې بندیز، یعنی د چین مارکیټ ته دا وخت، چین ډېر لوی مارکیټ دی، ته ورسره پوله لري، یو خو د واخان لخوا پوله لري، بل په تاجکستان باندې ته ډېر ستا ټرکونه تللی شي چین ته، خو ته اجازه نه لري له چین سره تجارت وکوي. ته له منځنۍ اسیا سره د تجارت اجازه نه لري. په ډېر کمه پیمانه باندې یو ښایسته د برای نام، یعنی د لاجوردو لاره یې جوړه کړله د چیشت لپاره، لاره خو جوړه سوله، مطلب پروپاګانډا هم ډېره ورته وسوله، لیکن په دې لاره باندې امریکایان تجارت پرېږدي. یورپ په خواته ډېر ته چې د کسپین په څنډه ودرې، ټول یورپ ویني خواته ویني. افغانستان ته د تجارت ډېره لنډه لاره ده واقعي، که څوک اجازت ورکړي. چابهار جوړ سو هندوستان ته، میډل ایسټ ته، ډېره لنډه لاره ده. په چابهار باندې څومره تجارت کېږي دا وخت. بیا په افغانستان کې دننه د برېښنا مخنیوی، وارداتي برېښنا ده او د ډیزلو برېښنا ده او دا دوا ده. د دې څه معنا؟ د دې معنا دا ده چې ته به برېښنا نه پرېږدې، چې برېښنا نه پرېږدې په افغانستان کې به صنعت نه پرېږدې، چې ته صنعت نه پرېږدې په افغانستان کې به ریل نه پرېږدې. یعنی افغانستان په نړۍ کې دا وخت یوازینی اخري هېواد پاته چې په دې کې ټرین نشته. یعنی ته چې په افغانستان کې دا ټوله کارونه نه پرېږدې، د دې معنا دا ده چې ته ډېر د اوږده وخت لپاره جګړه غواړي. او له بده مرغه په افغانستان کې داسې هیڅ ګوند نشته، داسې مدني ټولنه نشته، داسې په پارلمان کې څوک نشته، داسې په حکومت کې څوک نشته چې هغه
یا د سټریټیجیک تړون په باره کې پوښتنه وکوي یا د دې جګړې په باره کې موږ دا لنډې خبرې کوو، کله طالب ته ښکنځلې کوو، کله مجاهد ته ښکنځلې کوو، کله چې ډېر یو څوک تکړه سي هغه نو تر پنجابه پورې موږ ولاړ سو، یعنې چې پنجاب ته ښکنځلې وکړو، نور د امریکایانو نوم څوک په خوله نه اخلي، افراد به واخلي. په افغانستان کې منظم نه په دې باندې کوم کنفرانس وي ده، نه کوم سیاسي ګوند، نه په پارلمان کې په دې خبره شوې ده چې په دې کې پنجاب، طالب، امریکایان دا ټول شریکان دي. دا یو ګینګ دی.